چې عیسی علیه السلام یو مړی را ژوندی کو، د هغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو، مړی به یې را ژوندی کو، تپوس به یې د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي. نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل. یو مړی را ژوندی کو، د هغه مړي 4,000 کاله شوي وو چې مړو. عیسی علیه السلام ورته وفرمایل چې زما د قوم ته ووایه چې تا باندې لاندې څه تېر دي. وی صاحب نور خبر نه، خو چې مړ شم خښې کړم او خلق رانه لاړه. نو یو 2 کسان راغله، د الله د توحید تپوس یې رانه وکړو، ما جواب ورکړ، هغې لاړه. بیا نور کسان راله، هغې لاس راکو، ستړي مشي را سره وکړه، هغې هم لاړه. دا لاړه کوم طرف ته؟ ښي طرف ته زما په قبر کې یو کړکۍ وه، په هغې به راننوته او بیا به ووت. ماړه کې خیال وکړو چې ته څه کوې په دې تور سوړه کې چې پروت یې، ته هم ورپسې وځه. وی چې په کړکۍ زه هم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، اعلی باغ دی، ولې پکې بیږي. نو ما خیال وکړو چې د مازدیګر ټایم دی، مونځ کوم. دام حدیث کې راغلی چې سړی مړ شي او خښې کي، نو که نیمه شپه وي نو په قبر کې په ده زیړی مازدیګر وي. نیمه شپه دې خښ کو، خو چې خلق ته لاړ شي نو لاندې په ده مازدیګر وي. دی وایي چې ما مټې ونغښتې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکړم. وی یو جنۍ راله او زه یې رستو نه ونیوم چې دلې منځونه نشته، اودس مه کوه. وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته، دا ته څه وایې؟ وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه، د هغې غاړه کې هار و، هغه هار اوشلېدو. چې اوشلېدو جنۍ زه کلک ونیوم چې اودس به هله کوې چې دا هار ماله جوړ کړي. وی کېناستم، د تار یو سر هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو، مرایم پکې اچولې او خپلو کې م خبرې کولې. هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووتم. 4,000 کاله پکې تېر